نمبر 1 پرېږده چې خلک لاړ شي. Let the people to go. Let the people to go. ستا زوی بې لارې ده. Your son is pathless. Your son is pathless. ما ته یوه کوټه یا اتاق په کرایه ونیسه. Rent a room for me. Rent a room for me. دا زما په ژوند کې یو خنډ ده. It is an obstacle in my life. It is an obstacle in my life. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. Inform معنا خبروله. هغه یو سپینګری سړی ده. He is white bearded man. He is white bearded man. خپل فکر دې بدل کړه. Please change your mind. Please change your mind. هغه دلته راوله. Please get him here. Please get him here. دوی په چیغه راغلله یعنی یو ځای راغلل. They came by gang. They came by gang. gang معنا چیغه یو ځای چې راځي. دوی په چیغه راغلله. هغه په لیونتون کې ده. He is in mad house. He is in mad house. mad house ویل کېږي لیونتون. چیرته چې لیونیان ساتل کېږي هغې ځای ته mad house ویل کېږي په انګلیسي کې. ډېر زیات مه ګرځه. Don't ramble a lot. Don't ramble a lot. ramble مطلب دی ګرځېدله. lot معنا ډېر زیاته. برېتونه دې مه تاووه. Don't twirl your mustaches. Don't twirl your mustaches. twirl ویل کېږي تاووله. mustaches معنا برېتونه. بد عادتونه پرېږده. give up bad habits. give up bad habits. give up مطلب دی پرېښودله. اور مړ ده. The fire is up. The fire is up. هغه فقط غورې کوي. He is just bragging. He is just bragging. زه زیات غوټ نه یم. I am not very fat. I am not very fat. د فات مقصد دی غوټ یا لویه. هیڅکله موقع له لاسه مه ورکوه. Never miss a chance. Never miss a chance. miss معنا پرېښودل یا لاسه ورکول. a chance مطلب دی موقع یا فرصت. هغه به خپل کار کوي. He will carry his own. He will carry his own.
ما تللو ته مه مجبروه، یعنې په ما باندې دومره فشار مه راوړه چې لاړ شمه، یا ډېر مې مه تکلیفوه. Don't make me to go. Don't make me to go. هغه د یو ښه زړه خاوند ده. He is very good hearted man. He is very good hearted man. غورې مه کوه. Don't brag. Don't brag. د brag مطلب دی غورې کوله. دا به وخت ونیسي یا ټیم به واخلي. It will take age. It will take age. هغه زما نږدې خپلوان ده. He is my close relative. He is my close relative. کمیس دې واغونده. Put on your shirt. Put on your shirt. عمر دې ډېر شه. May you live long. May you live long. یعنی عمر دې ډېر شه یا دې الله ستا عمر زیات کړي. دا دواړه یو مطلب ده. هغه ورځې لاړې. Gone are those days. Gone are those days. هغه ورځې لاړې. ګن مې لیکېږي لاړې. دا د ګو دریم حالت ده او ډیز ویل کېږي ورځې. زه د هر چا په زړه باندې بادشاهي کومه. I rule on everyone's heart. I rule on everyone's heart. هغه ډیره بده یا خرابه مفکوره لري یا فکر لري. He has very bad concept. He has very bad concept. هغه سوالګر ښکاري یعنی د سوالګر په څیر ښکاري. نو داسې به وایو He seems like a beggar. He seems like a beggar. beggar معنا سوالګر. seems معنا ښکاره کېدل. بله جمله ده هغه زموږ جاسوس ده. نو داسې به وایو He is our spy. He is our spy. spy معنا جاسوس. څوک چې پټې خبرې وړي یو ځای نه بل ځای ته یا جاسوسي کوي هغې ته ویل کېږي spy. هغه زموږ د مدافع وکیل ده. He is our advocate. He is our advocate. advocate ویل کېږي مدافع وکیل. څوک چې د چا وکالت کوي په محکمه کې یا په بل ځای کې هغې ته ویل کېږي advocate وکیل. په ګوته کې مې اغزغی تللی ده. A thorn has run in my finger. A thorn has run in my finger. thorn مطلب دی اغزی. run معنا تللی دی. finger ویل کېږي ګوتې ده. زه اوس پوه شولمه یا زه اوس په مطلب باندې ورسېدمه. ستا څه مطلب ده؟ Now I got viewpoint. Now I got viewpoint. که چیرته ماته پته وای if I had known. If I had known. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و.
هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.